هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 15 لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د چوټ یا د اعدادو د خط یا محور په مرسته د عددونو جمع کول دي. ګرانو زده کوونکو لومړی باید عددي خط وپېژنو. عددي خط یا چوټ او یا هم د اعدادو محور یو مستقیم افقي خط دی چې پر مخ یې اعداد په ټاکلو فاصلو کې لیکل کیږي. دا عددي خط یو پیل او دوه اړخونه لري. اړخونه یې راسته او چپه دي او پیل یې د منځ ځای ته وایي چې هلته هر وخت صفر لیکل کیږي. د صفر راسته اړخ ته مثبت اړخ وایي او چپه اړخ ته یې منفي اړخ وایي. د راسته اړخ د آخري نښان پر سر د مثبت نښه او د چپه اړخ د آخري نښان پر سر د منفي نښه لیکل کیږي. راځئ چې ویې ګورو. اوس نو د دې خط پر مخ هر عدد خپل ټاکلی ځای لري او دا ځای بیا له صفر څخه په لرېوالي او نږدېوالي پورې اړه لري. راځئ چې لومړی راسته اړخ وګورو. په راسته اړخ کې تر صفر وروسته یو لیکل کیږي او که یو قدم بل هم مخته ولاړ سو نو د دوو ځای دی. دغسې نو د ټولو عددونو لپاره. ګرانو زده کوونکو اوس نو د اعدادو محور یا خط ښه سم وپېژندئ. راځئ چې د دې محور په مرسته عددونه جمع کول زده کړو. دا هم ډیر اسانه دی. راځئ چې یو مثال حل کړو. 5 او 3 د چوټ یا عددي کرښې په مرسته جمع کړئ. په ګډه به دا مثال حل کړو. لومړی به د راکړل شوو عددونو لپاره محور رسم کړو. دا د محور مو رسم کړئ. اوس یې نو په راسته اړخ کې عددونه په خپله فاصله کې ځای پر ځای کوو. په مثال کې لومړی عدد 5 دی نو موږ هم له صفر څخه 5 قدمه مخته ځو. دا د 5 قدمه مخته ولاړو. اوس نو دوهم عدد ګورو. دوهم عدد 3 دی نو 3 قدمه نور هم مخته ځو. اوس ګورو چې موږ د کوم عدد مخته ولاړ یو. ډیر ښه. موږ د اعدادو د خط پر مخ د 8 عدد مخته ولاړ یو. نو زموږ د سوال جواب هم 8 دی. ګرانو زده کوونکو تاسې به په خپل کورونو کې دا درس ښه ډیر درسره تکرار کړئ. په راتلونکي درس کې به د عددي خط په مرسته تفریق کول زده کړو. په مخه مو ښه.